بیا هم ستړي مشي درنه اورېدونکو دا چې په پیل کې مې هم یادونه کړې وه وفي الله ترخیل په لوبه کې بوخت وه دا دی له خوشبخته وخت راکړی او راسره دی له ده سره غږېږو ترخیل صاحب ستړی مشي او راځه اورېدونکو ته ووایه چې وفي الله ترخیل څوک دی بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته ستاسو اورېدونکو ته. وفي الله ترخیل یم د افغانستان د الف لوبډلې لوبغاړی. ډېرو اورېدونکو سره به پوښتنه پیدا شي چې دی اصلا په افغانستان کې د کومې سیمې دی؟ د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ. ترخیل صاحب دا راته وایي څنګه م کرکټ ته مخه کړه او هغه د پیل کیسه کې راته وکړه. کرکټ سره شوق که وګورو نو د ماشومتوب نه که یوه لوبه وي که غاړه لوبه وي که فوټبال وي که کرکټ وي نو که مشهوره رواجي نو د ماشوم مسې طبیعي خدایي هغې لوبې سره د ماشوم مینه وي نو هماغه زموږ مینه وه چې کرکټ هم شروع کړه په 2019 کې د 2019 ورلډ کپ کې چې افغانستان لوبډلې 9 لوبې وبایللې بس د هماغې نه وروسته ما هم کرکټ شروع کړ. دا احساس در سره پیدا شو چې باید لوبې وګټي ملي لوبډله او زه باید ځان دې مقام ته ور ورسوم. بالکل بالکل هر انسان سره دا احساس پیدا کېږي ځکه چې د هغوی لوبې بایللې نو موږ به ویلې چې موږ به خواري کوو کوشش به کوو تر څو دې ځای ته ورسېږو موږ یې وګټو. تمرینات یې له کومه ځای پیل کړي له همدې ځایه که نه تمرینات یې له بل ځایه را پیل کړي بلې اکاډمۍ را پیل کړي اوس دلته تمرینات کوئ؟ نه همدې ځای کې مې کرکټ شروع کړی ده په 2019 کې چې کله ما کرکټ شروع کړ نو همدا اکاډمۍ وه او د 2019 نه اوسه پورې همدلته لګیا یم کرکټ کوم. تازه له واخان شلوریز جام را ستون شوې ډېرې سترې سیالۍ وې هلته مو پرفارمنس هم ښه و څه مو ترلاسه کړل څومره تجربې مو ترلاسه کړې ډېرو ملي لوبغاړو سره ولوبېدې؟ بالکل که وګورو نو هر ځوان لوبغاړي دپاره دا د یو ویاړ خبره چې د نېشنل لوبغاړي سره لوبېږي نو موږ سره ملي لوبغاړي ول هغوی سره ولوبېدو د هغوی هغه کتل هم زموږ ارمان د هر لوبغاړي ارمان نو چې هغوی موږ وکتل هغوی سره موږ کېناستو هغوی سره موږ خبرې وکړې هغوی نه موږ د کرکټ باره کې پوښتنه وکړه چې کرکټ څنګه کېږي هغوی موږ ته خپلې تجربې موږ سره شریکې کړې نو اوس به موږ خپله خواري پرې کوو تر څو موږ ته مخکې ګټه وکړي. کرکټ کې تر ټولو مهمه او خوښې برخه دې څه ده؟ بیټینګ بالینګ فیلډینګ؟ که وګورو زه خپله بیټسمین یم نو زه چې عموما هر ځای ته ځم که هغه کوم ټورنمنټ یا سیریز یا هر ځای زه لومړی کوشش زما دا تر څو د هغه ټورنمنټ غوره فیلډر ثابت شم. بیټینګ مې خوښېږي خو فیلډینګ بیا زما ډېر زیات خوښېږي. وخت ما ولیدل چې توپ اچونه دې کوله دغه برخه دې کله پیل کړې او د کوم سپینر بالر نه متاثره شوې چې توپ اچونه شروع کړې؟ که څه هم زه کرکټ ته چې راغلم ما د کرکټ په شروع کې اول بالینګ کاوه لیګ سپین بالینګ مې کاوه نو اوس هم چې کله د ټیم ضرورت وي نو اپ بریک بالینګ کومه د محمد نبي پر رقم. کله چې زه لوبغالي ته را داخل شوم تا باندې شپږیزه لګېږي حیران دې وکتل سلیبریشن دې ونه ښود غوسه نه شوې یا لوبغاړی دې بیرته چلنج نه کړ دغه حوصله رښتیا محمد نبي تقلید کوئ که نه حوصله مو خپله ده؟ نه پکار ده حوصله چې سړی وکړي ځکه د کرکټ د کله به ته شپږیزه وهې کله به تا باندې شپږیزه لګېږي نو مقابل چې هر څوک وي که هغه وړوکی وي که غټ وي که د نیشنل لوبغاړی که ډومسټک لوبغاړی نو که وړوکی وي که غټ هغه ته به د غټ لوبغاړي فکر کې نو هغه هم ښه پلیرانو ښه پلیرو چکې ووهله بیا خفګان د ضرورت نشته. او راځه ډېر ځوان لوبغاړي بوخت دي تمریناتو باندې د روزونکو تر څنګ تاسو ته حتما راځي مشورې مو ورته سي څومره خواري مو ورسره کوئ وخت څومره ورکوئ؟ بالکل که وګورو د نړۍ په نسبت باندې افغانستان کې دا ټیلنټ زیات ده نور نړۍ والا که وګورو هغه خپل هارډ ورک هغه سخت تمرین چې کوي هغه دې ځای ته رسوي نو د سخت تمرین ته ضرورت هم نشته افغانانو ته الحمدلله ټول د ماشومتوب نه تکړه دي خو په کار ده چې سخت تمرین وکړي. زه خپل هم چې کله ما څوک پوښتنه کوي بس زما هم دا خبره ورته چې تر څو سخت تمرین وکړي کوم سخت تمرین چې ورته سخت وي هغه باید وکړي اسانه خاص هم کېږي خو سخت تمرین باید وکړي نو چې هر لوبغاړی هر پلیري نو چې څومره سخت تمرین کوي بیا به میچ کې ورته اسانه وي. په دې اکاډمۍ کې چې تاسې لوبغاړي ګورئ غټه ستونزه یې څه ده تاسې ډېر لوبېدلي یاستئ د پلیرانو چې تاسې وینئ او په افغانستان کې عموما لوبغاړي ولري او د هغې د حل لپاره باید څه وکړي؟ که وګورو که چېرته لوبغاړو ته چانسونه میلاو شي د لوبغاړو کرکټ ته وګورو نو د نورې نړۍ په نسبت باندې فکر نه کوم که زموږ لوبغاړي خراب وي یا د هغوی نه څه کمی ولري زموږ لوبغاړي ډېر ښه دي خالص بس سخت تمرین وکړي او انشاءالله رزلټ به ښیي. د خوښې لوبغاړی څوک دی په نړیوال کرکټ کې او بیا په افغان لوبډله کې؟ زیاتره وخت ما دا پوښتنه کېږي نو په نړیوال کرکټ کې چې زما خوښېږي د ماشومتوب نه هغه ای بي ډي ویلرز زما خوښېږي
او په د افغانستان کې ټول ښه پلیران دي ماشاءالله، ټول زما د خوښې لوبغاړي دي، خو چې بیا ما ته ډېر خوند راکوي د ابراهیم بیټنګ خوند راکوي. ډېری وخت د ابراهیم یادونه کوئ، خو کله چې ستا سیالي موږ ګورو یا د لوبغالي کې دلته لوبې ننداره کوو، چټکې توپوهنې پسې ځئ. ولې کوم چټک لوبغاړی ابراهیم تر ډېره سلو او هغه پروفیشنل شاټونو پسې ځي؟ هر لوبغاړي خپل ځای معلومي. که ابراهیم سلو لوبې پسې ځي یا لنډې هغه کلاس لوبه کوي، نو هغه د خپله وړتیا ده، نو هر څوک یې نشي کوی. نو د هغه لوبې کتل او د هغه بیټنګ کتل دا ماته خوند راکوي، ځکه مې فیورټ ده. ډېره مننه. کوچني لوبغاړو سره تمرین کوئ، له دوی سره تمرین او له ځوانانو سره دا فرق لري یا احساس مو څنګه، له دوی سره مو چلند څنګه، وروستۍ پوښتنې په توګه او پیغام هم ورکړي؟ بالکل. که وګورو که یو غټ لوبغاړی، که وړوکی لوبغاړی، نو چې هغه سره ته تمرین کوې، که ته یو غټ پلیر په حیث باندې، نو که ته ورته چې وایم، نو باید د ماشوم یا د غټ پلیر دا باید ځان سره ذهن کې واچوي چې زه درته کوم بال کومه او دا ما باندې کوم شاټ وهي، نو دا څنګه وهي. لکه موږ چې څنګه کړي د ماشومتوب کې، نو د ماشومانو د ځوانانو ټولو څخه مې دا هیله ده څو هغه سینر لوبغاړي، یوازې ما نه، ټول لوبغاړي که هر څوک ګوري چې بس پوه شي چې ورځ کرکټ نه ډېر کړی، هغه ته باید تو ګوري چې څنګه بال وهي، څنګه شاټ وهي، څنګه کرکټ کوي. نو ماشومان ته مې دا توصیه ده تر څو خپل ځوان لوبغاړو ته وګوري څنګه کرکټ کوي. ډېره زیاته مننه تر اخیل چې وخت مو راکړ او راسره وغږېدئ. کور ودان. مننه، خوشحاله اوسه.